سلامونه ملګرو، زه یم دیدار سبزی او د صحت په حواله د یو نوي ټاپک سره حاضر یم. نن به زه خبرې کوم د سر د ویښتو د کمیدو یا د لویدو په حواله باندې چې د دې وجوهات څه دي او بیا د دې علاج څه کیدی شي. کله چې دا ټاپک تاسو په یوټیوب باندې سرچ کړئ نو تاسو ته په زرګو په لکو نتیجې راشي. د هغې وجه دا ده چې خلک په دې حواله ډېر زیات فکرمند دي او کله چې خلک فکرمند دي نو ډېر ویډیوګانې پې هم جوړیږي، خو په هغې کې ځینې ویډیوګانې داسې چې هغه خپله دوکانداري کوي. نو کوشش دا کوئ تاسو چې هر کله تاسو دا ویډیو سرچ کوئ نو هغه لاندې ګورئ چې څومره اتھنټک دي، د هغې ریسرچ بیس باندې دي که نه دي، یا هغه په میډیکل ګراوند باندې دي او که نه دي. ځکه چې که څوک تاسو ته ټوټکې ښیي یا د خپل ژوند د تجربو په حواله څه خبره کوي یا نورې حوالې راوړي نو کیدی شي چې هغه په تاسو خپل پراډکټ خرڅوي یا د نورو پراډکټ پروموشن یا اشتهار کوي او تاسو ته نقصان ورسي. په دې حواله به زه خبره دا کومه چې کله مونږ دا خبره کوو چې یاره ویښته لویده یا ویښته کمیده په دې دواړو کې لږ فرق دی، په دې باندې ځان پوهه کول غواړي. یو ته مونږ په انګلیش کې وایو هیر شیډینګ او بل ته وایو هیر لاس. هیر شیډینګ چې دی هغه مونږ به دا ووایو چې ویښته لویده یا غورځېده او هیر لاس ویښته کمیده. نو هیر شیډینګ چې کوم دی دا یو نارمل فینامینا ده چې دا په هر انسان کې کیږي. اوس که د ویښتو په حواله زه خبره وکم نو کوم ویښته چې دی که هغې ته موږ وګورو د هغې اناټمي یا فزیالوجي ته نو دا په یو هیر فالیکل کې دی موجود دی. دغه فالیکل چې داسې وړوکی غوندې ټنل به ورته ووایو یا سورنګ، په هغې کې دی راخیږي او د کوم ویښ چې نو هغه د سرمنې په دې اولنۍ ته کې چې موږ ورته اپیډرمس وایو په دغې کې کله د په دې او د دې دا بالکل د آخري یخ چې کمي نو د هیر فالیکل په دې دغه کې پروتي د دغې سره اټیچي او لاندې د دې نه زیلې تلي. دغه زیلې چې کوم دي دا عموما پروټین دي او دغه پروټین چې کوم دي دې ته بلډ ویسل یا کوم د وینې سپلای چې هغه ورته د خواوشانه راځي. د دغې نه هیر فالیکل نه بره چې څومره ویښته موږ وینو نو دی بېجانه دی. د اصل کې گروت یا ضرورت چې کوم دی یا د لویدو یا د نه لویدو هغه ټوله فلسفه چې کوم ده نو هغه هم په دغې زیلو سره په هیر فالیکل کې دا بره ویښته چې نو هغه مړ دی. اوس دې له موږ راځو ما خبره وکړه چې لکه هیر شیډینګ څه شی دی. عموما خلک وایي چې یاره سر منګس کمه ویښته منګس کم نو په دې کې زما دونه ویښته ولویږي، بیا چې یا لامبه منو دونه ویښته ولویږي او یا په بالښت باندې پراته دا ویښته. نو ګوره دا نارمل فینامینا ده. عموما چې دی د 50 نه د 100 پورې ویښته چې کوم لویږي یا غورځېږي د سر نه نو دا نارمل فینامینا ده او دا څه ابنارمل خبره نه ده. دا چې دی د 50 نه د 100 پورې ویښته په دې رنج کې غورځېدل دا نارمل، ځکه چې د دې په ځای بیا نور راخیږي. اوس د عموما په سر کې چې دی یا د سر په سرمن باندې سکال باندې چې کوم دی نو تقریبا کم و بیش 1 لاک ویښته وي. دا 1 لاک ویښته چې کوم دی نو په دې کې 80% چې کوم دی نو هغه د گروت په عمل کې رواني او 10% چې کوم دی هغه د شیډینګ په عمل کې رواني یا د غورځېدو په عمل کې رواني. دغه گروت چې کوم دی دا لویږي چې کوم نو عموما ویښته چې کوم نو هغه 1 سنټیمیټر په یو میاشت کې د گروت کوي یا د لویږي او دغه د گروت سایکل چې دی د راختو نه د لویدو پورې دا د 3 نه د 15 کالو پورې اخلي. نو کم چې گروت سایکل د چا د 15 کالو پورې نو د هغه ویښته تقریبا په 15 کاله کې بیا 18 سنټیمیټره لویدی شي او دا به تقریبا د ټوټو نه هم لاندې ځي. بلکې د چا 3 کاله د سایکل د ویښتو ده نو دی به 14 سنټیمیټره لویږي، تقریبا د ملا د نیمې ته به رارسي. نو دا د هغې هغه خپل رینج دی. په دې کې دغه 10% چې دا په گروت په عمل کې رواني نو کله چې یو ویښته خپل نارمل لایف یا ژوند پوره کړي او دی ولویږي نو د ده په ځای 3 میاشتې پس بل ویښته راخیږي. دغې ته یو نارمل سایکل وایي، دې ته وایي شیډینګ. کله چې په څه وجه دغه 10% سیوا شي شیډینګ نو هیر لاس طرف ته لاړ شي، بیا دې ته موږ وایو د ویښته لویده د ویښتو کمیده. دغه کمیدل چې کوم دی اوسو دا د دې دغه چې انحصار چې نو هغه په 3 سیزونو باندې هغه ټول نه مخکې پکې جینیټکس دی په جینز باندې، دویم په هارمونل چینجز باندې او دریم چې دی ایجینګ پروسس چې څه ته موږ وایو یا د عمر سره سره
دا ویښته چې دي دا لویږي. د جینس په حواله که خبره کوو نو جینس چې کوم دی لکه جنیټک هر انسان چې دی لکه د هغه په خاندان کې چې کوم جینس را رواني نو که د هغه په خاندان کې د خلکو ویښته زر لویږي او سر یې زر ګنجی کیږي نو هغه چې دی نو هغې جینس په وجه د هغې دغه کول چې دی منې کول ګران دي خو ودرول بیا د علاج په ذریعه باندې کیږي. دویمه خبره به زه هارمونل وکم نو هارمون له اوس راځمه چې هارمونز کم دي هغه هم زموږ په ویښتو باندې کله چې زموږ وجود بلوغت ته ورسي نو په ویښتو د هغې ډېر زیات اثر او دریم بیا د عمر دی. وز هیر لاس چې کم دی کله چې انسان بلوغت ته ورسي زنانه نارینه نو هغو کې بیا د هیر لاس پیټرن چې کم دی یا د ویښتو دا پیټرن چې کم دی هغه جدا شي. په زنانو کې هارمون چې کوم ریلیز کېږي زنانو هارمون هغې ته ایسټروجن وایي نو دغه ایسټروجن چې کوم دی د 20 کالو نه پس دا ایسټروجن دا ویښتو دا شیفټ چې کوم دی ګوره ویښته چې کله دغه کېږي کمیږي نه د هغې بنیادي فلسفه یا فنامنا دی چې دا ویښته داسې نه یودم نه لویږي یا سړی یودم نه ګنجی کېږي خو دا ویښته چې کومي دی دا شیفټ دا ډایمیټر دا رو نری کېږي یا د دې دا پیڼوالی چې کوم دی د ویښته دا دا لږ لږ نری کېږي نو یو پیره چې دی راوخیږي لږ نری شي بله پیره نور نری شي بیا نور نری شي او په اخره کې بیا دی نه راخیږي نو هغه ځای خالی پاتې شي. دغه شانتې کله چې زنانه بلوغت ته ورسي او د دوی ایسټروجن دا هارمون چې کوم دی دا ریلیز کېده شروع شي د 20 کالو نه پس نو دی دغه شیفټ یا دغه ویښته چې دی هغه نری کېدو له نه ورکوي او هغه شیفټ برقرار ساتي د 40 کالو پورې نو د دې ویښته چې دی هغه زر نه غورځېږي یا زر چې دی نو هغه ښځې به تاسو لیدلي زنانه عموما چې د هغو کې دا هیر لاس ډېر کمی. د هغې بنیادي وجه همدا ده چې 20 نه 40 پورې دغه شیفټ چې دی هغه په خپل دغه کې ډایمیټر کې برقرار وي د هغې هغه موټایي د هغې هغه پیڼوالی برابري نو د هغې پورې دی ساتي. وس د سړو چې کومه خبره یا د ځوانانو چې کومه خبره نو هغه چې کله بلوغت ته دی ورسي او دیو کې خپل هارمون چې کومي هغه ټیسټسټرون سیکریشن شروع شي نو دغه ټیسټسټرون چې دی په د هیر فالیکل لیول باندې یا کوم د ټنل یا سورنګ یا د ویښته د ویښ د خبره چې کومه ما وکړه دغه ټیسټسټرون هارمون چې کوم دی د یو خاص انزایم په ذریعه چې هغې ته مونږ 5 الفا ریډکټیز دا یو انزایم دی دغه ټیسټسټرون چې دی دغه انزایم په ذریعه باندې دی بدل شي ډای هایډرو ټیسټسټرون ته یو بل شکل ته بدل شي او دغه ډای هایډرو ټیسټسټرون چې کوم دی نو دا د ویښتو نری کولو کې د دې غټ کردار دی. دا ویښته ورو نری کوي نو عموما چې د 20 کال نه پس د خلکو ویښته کمیدل شروع شي نو دغه ویښته کمیدل د دې ټیسټسټرون په وجه باندې کیږي. دغه په دې دواړو کې بنیادي فرق دی چې هلکان یا سړي چې کوم دی هغه عموما د هغو ویښته ډېر زر کمیږي او د زنانو هغه نه کمیږي. اوس به راشم زه علاج له چې لکه د دې علاج بنیادی طور په دې کې یو قسم مخکې خو دغه د ګولۍ په فارم کې و میناکسیډل دا په لوشن او په فوم په شکل کې راځي. میناکسیډل ورته وایي کیدای شي برانډ نمونه نورې تاسو کتی شئ چې کومه ښه کمپني هغه راغستی شئ. دا اصل کې میناکسیډل چې و نو دا اصل کې دا د بلډ پریشر یو ګولۍ وې انټي هایپرټنسیو به استعمالېدی ویزو ډایلیټر دی به دا رګونه لږ دغه کول بلډ سپلای یا د وینې سپلای به زیاتوله دغه ته ویزو ډایلیټر وایي. خو په 1984 کې یا په اسټرالیا کې بیا په دې دا ریسرچ وشو کله چې به دا دوایي خوړه نو د دې ساید افیکټس به دا و چې لکه د به په وجود باندې ویښته راخېجول او په ټول وجود باندې به په سینه په لاسونو په نور دی نو دی به ویښته زیاتول نو دوی بیا په دې باندې دا ریسرچ وکړو چې دا مونږه د سر د ویښتو د زیاتولو دپاره هم استعمالولی شو. نو 15 کاله بیا په دې ریسرچ وشو. اوس چې کوم دغه میناکسیډل چې کوم دی په مختلف برانډ باندې راځي مختلف کمپنیانې دي او دی چې دی په دوو دغه کې راځي حالتونو کې په لوشن فارم کې او په فوم کې. وز دا لوشن چې کم دی او فوم چې کم دی دا دواړه تقریبا یو شی دی 5% کې راځي خو ځینې خلک دی چې دا لوشن چې کله استعمالی نو هغه د هغې سره د سر دا سرمن چې کومه ده دا وچه شي خشکه شي او سکیلی شي یا پټونه کیږي نو بیا هغو دپاره فوم ښه دی. اوس دا 5% خبره چې کوم ما وکړه بیا دویمه خبره د ابزارپشن یا د جذب کېدو هم ده.
د لوشن چې دی عموما د ګنټې نه 1.5 وخت پورې اخلي چې لکه دا جذب شي په دې سرمنه کې نو د 1.5 غنټې یا د 2 غنټو نه مخکې تاسو خپل سر یا ویښته نشئ انځلی دغه شان فوم چې کم دی نو هغه د خشک کول هم نه کوي او د دې ابزارپشن یا جذب کېده چې دی نو دا 10 منټو پورې اخلي نو تاسو نیمه غنټه 20 منټه پس خپل ویښته وینځلی شئ دا میناکسیډیل چې کوم دی د دې ما چې څنګه خبره وکړه په 5% کې راځي نو عموما نارینه چې کوم دی یا هلکان چې کوم دی نو هغه دا 5% د ورځې 2 پیرې استعمالولی شي په هغه ځای باندې دې ته میل پیټرن هیر لاس وایي او میل دا چې دی نو په کم ځای کې چې دا ویښته لویږي نو په هغه ځای کې دی دا زیات استعمالی لګی دی په ټول سر باندې لګولو ضرورت نشته بیا په زنانو کې عموما داسې هم کیږي په ځینې کیسز کې چې لکه دی چونکې دا ما ووی چې دا دوايي چې کومه ده یا دا لوشن فارم دی یا فوم فارم کې په هر یو حالت کې چې دی نو دا جذب کیږي نو دا چې کله جذب کیږي نو دا وینې ته هم ځي په نور وجود هم اثري نو بیا په وجود کې چې دی په ځینې زنانو باندې دا ویښته زیاتولی شي نو د هغو دپاره بیا ښه دا ده چې دا په 2% کې استعمالی نو 2% به دا چې وخت به لږ ډېر اخلي خو دا چې لکه نور بې ځای ویښته به نه راخیږي بله خبره به زه دا کومه چې څنګه چې ما خبره وکړه چې یو ځای ویښته ولویږي د سر نه نو هغه 3 میاشتې اخلي تقریبا چې واپس هغه سایکل روان شي یا بل ویښته راشي نو که دا تاسو 3 میاشتو پورې دا استعمال کوئ او دا بیا دا ګڼئ چې یاره دې خو څه کار ونه کو نو دا په 3 میاشتو کې کار نه کوي دا تقریبا د شپږو نه د 12 میاشتو پورې د دې کار شروع کېږي تاسو به حاله نه چې بل سایکل شروع شي په ځینو خلکو کې دا کېږي چې هغو کې دا ویښتو دا شیډینګ یا ویښتو دا لویده چې دا زیات شي نو هغو دا ویریږي چې یاره دا خو موږ ښه لکه ویښته راله خرابوي او دوی بیا نه استعمالوي نو ګوره په دې کې بنیادي خبره دا ده دا په ډېرو کمو خلکو کې خو هغې وجه دا ده چې کله دا دوايي تاسو ولګوئ نو دی دننه نه چې کوم دی د هغې نورو ویښته چې کوم راخیږي د هغو ګروت سیوا کوي نو کله چې د هغې هغه ګروت سیوا کېږي یا هغه ویښته لاندې نه زور کوي نو بل به زر لویږي نو که دا شیډینګ په میاشت 2-3 چې دی هغه زیات شي نو دا هیڅ مسله هم نه ده دا چې دی دا هغه نور دا ویښته چې دی د هغې په ځای نور زر راخیږي نو په دې وجه دا شیډینګ زیاتیږي او دا تقریبا تاسو چې بیا کاله پورې استعمال شي 6 میاشتو نه 12 میاشتو پورې نو د دې په دغه باندې بیا تاسو پوه شئ چې واقعي دا کار کوي بله خبره به دا وکړم چې په ډېر کمو کیسونو کې دی چې ویښته نور راخیږي خو د دې کار دی چې دا ویښته دا شیفټ چې کوم دی یا د ویښتو دا پیڼوالی چې کوم دی هغه لرې کېدو ته نه ورکوي نو بیا ځکه نه لویږي که تاسو دا وایئ دی به ستاسو د ویښتو د کمیدو هغه شره چې ده هغه به کمی ویښته راخیجول ضروري ده کېدی شي په ځینو کیسز کې ویښته زیات هم کی خو دی به ستاسو ویښته چې دی هغه کمیدو له نه ورکوي ځکه چې شیفټ به برقرار ساتي د دې بنیادي فلسفه هم دا ده دویم کم د ګولې په شکل کې چې خوړی شي نو هغه صرف چې دی هغه د نارینهو دپاره دی زنانو دپاره نه دی دا اولنی چې کومون دې ته موږ وایو هیر سټیمولیټر لکه هیر ستاسو ویښته سټیمولیټ کوي او دویمه چې کومه دوایي ده فینسټرایډ په نوم باندې نو دا چې دی د ګولو په شکل کې راځي او دا صرف د نارینهو دپاره دی دا چې دی د دې کار دی چې کم ټسټسټرون ما چې تا ته کوم خبره وکړه تاسو ته چې دا ټسټسټرون چې دی هلته یو انزایمي الفا 5 الفا ریډکټیز دا ډای هایډرو ټسټسټرون ته بدلی نو د دې ګولۍ کار دی فینسټرایډ چې دی په دغې انزایم باندې دی عمل کوي او د دا ریاکشن چې دی دا کمی او دا ټسټسټرون چې کوم دی نو دا دغې ډای هایډرو ټسټسټرون کنورجن ته یا هغې ته بدلېدو له نه ورکوي یا دغه عمل کمی نو په دې وجه چې دی هغه ویښته چې کمي د هغې هغه شیفټ نه نری کېږي یا د ویښته پیڼوالی چې کوم دی هغه نه افیکټ کېږي نو د دې کار په دغه انزایم باندې دی او دا انزایم چې دی دا میټابالیزم کېږي په لیور کې یا په اینه کې نو او دا ګولۍ چې کوم دی دا د ورځې تقریبا 1 ملي ګرام ګولۍ د ورځې یو خوړی شي خو دا عموما چې دی نو تاسو په کاره چې ډاکټر سره اول په دې کې رابطه وکړئ ځکه چې د هر سړي خپله فزیالوجي او بیا نورې بیماریانې نو په کار ده چې د ګولۍ خوراک نه مخکې ډاکټر رابطه شي بله خبره به په دې ګولۍ په حواله زه دا هم وکړم چې لکه دا ګولۍ چې کوم دی نو دا ستاسو ویښته زیاتی نه خو ویښته لویدو کې کمی راولي
کله چې دا تاسو د دې عمل هم دی چې ما څنګه ووایي چې د هغې خپل ګروث پروسس یې، نو کله چې تاسو 3 میاشتو پورې استعمالوئ نو د دې بس اثر نه د هغې نه پس د دې اثر شروع کیږي. بله خبره دا ده چې دا نه ده چې دا تاسو 1 کال استعمال کړو نو ستاسو دا ویښته به بیا په ځای پاتې. دا به تاسو تقریبا چې څومره تاسو د ویښتو کیر ساتئ نو دومره به دا تاسو استعمالوئ. د دې څخه خپل داسې کورس نشته چې ته میاشت وخوري یا 2 وخوري او دې نه پس چې دی ستا ویښته په ځای پاتې شي او نور نه لویږي. دا که تاسو بندوئ نو بیا به لویږي، نو دا یو مستقل خوراک ته چې دا خوراک پکاري. بله د ویښتو د کمیدو کم میل پیټرن دغه چې دی که نه هیر لاس چې کم دی نو هغه عموما د مخې ته یا په دې منځ نه سړي ویښته ډېر خیږي، شاته نه. نو شاته چې نه لویږي د دې شاته بنیادي فلسفه یا ریسرچ هم دا دی چې دا شاتني یا د سټ له پاسه چې کم دا ویښته دي په دې کې دغه انزایم کمی، دغه لیول کمی، نو په دې وجه هغه ویښته نه لویږي او د مخې دا ویښته چې کم دي یا د سر د منځ دا ویښته چې دي نو دا زیات لویږي په نارینهو کې. دا خبره لکه په دې حواله زه تاسو ته ځکه بار بار کومه چې عموما کله هم تاسو دوایي خورئ نو پکار ده چې د خپل ډاکټر نه د پوس وکئ، ځکه چې هغه تاسو ته نورې مسلې بیا نورې بیماریانې نو نورې مسلې درته هم پیدا کولی شي. د دې نه علاوه بیا ځینې خلک هیر ټرانسپلانټ کوي یا چې دی نو لیزر سرجري هم کوي. لیزر هم په دې کې د هغې بنیادي کار دی چې کله ویښتو په دې یخ کې هیر فالیکل کې انفلامیشن نو د هغه په لیزر په وجه هغه انفلامیشن چې دی هغه ختم شي او هغه هیر چې دی هغه ویښته چې دی بیا راخیږي. دا خو د ویښتو په حواله د ایجنګ چې کوم پروسس و په هغې باندې ما خبره وکړه یا په عام طور چې کوم ویښته لویږي. د دې نه پس په را روانه ویډیو کې به زه دا خبره کومه چې لکه هغه کمې د وجود بیماریانې دي چې هغه په ویښتو اثر انداز کیږي، د سرمنې کمې بیماریانې دي چې هغه په اثر انداز کیږي. د دې نه علاوه کوم خوراکونه دي چې هغه موږ وخورو چې زموږ ویښته چې دي هغه صحتمند دي او د کم ژوند جواک کمې طریقې دي چې هغه موږ خپلې کړو یا کمې موږ پرېږدو چې هغه زموږ د ویښتو په صحت باندې اثر انداز کیږي. نو د نورو مهمو معلوماتو دپاره زما سره اوسئ. په را روانه ویډیو کې به که خیر زه په دې باندې خبره کوم. د ټولو اورېدونکو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ. د الله په امان.